السلام علیکم جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو تاسو ته معلومه ده درېیمه میاشت روان ده لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده دغه یو ځوان ولو چې ځواني وویني که سم ده چې پرهریان سي موږ ته علیمانو ویل دي چې د هغه غریب په کالي چې سروي وي ستړي زیارتره کې دغه سردونو کومک مه کوئ لکه سفیدپوشه سره هغه مطلب هغه څوک چې دی ځواني په هر څه تندرست وي مګر پر ده باندې کار روزګار ولاړ وي باډر تی تر معلوم دی بند دی هغه خواته نسي تللی نو دی چاته ووایي دو په رنګ څه ویني یو رقم ښایسته ځواني خو تېر کړي په ښه کپړو کې په ښه لباس کې مګر دو باندې چا د غریب ګسه فکر نه راځي خو دا د زړه غوټه صرف یوازې ما ته خلاصوي چې زما همزولی زما رقم ځوان یې وروره کومک مدد راسره وکړي دا تاسو تر مننه جمع صدیق کاکا کوم تاڼه چې ورته دغه راغلی یم هغه شی امانت مې وسپارئ ډېره مننه وي پر موټرسایکل باندې راسره په کلو کې ګرځو انشاءالله موږ چې کوم وس دی خلکو موږ ته څه وس شی مې راستولی دی موږ هغه تر دا کورو پورې رسوو خامخا تقریبا یو کور زموږ څخه د 8.5 څخه 13 روپو پورې موږ کوچنی پیکیج لرلو ولې زموږ وس نه کېږي چې اوس غټ پیکیج لرلو یو پارسل ووړه 9.5 زره 8 شاوخوا دي دا رقمه نور سامان راواخد ولاړل 25,000 روپۍ سولې نو دا څو کورو ته موږ نه سړی موږ د یو کور لپاره د 10 روپو سامان برابر کو ورېړو یعنې د 20 روپو به موږ 3 کوره وڅکوو نو سبا چې ګورې یو هفته بعد دا کور بیا ټلیفون راوکړي چې ورور زموږ څه نه دي مانده زموږ شی نه دی پوره ټوله سامان بیا مانده دی نو ستاسې څخه موږ هیله کوو د چمن پر لس رام وکړئ هر ځای یاست زموږ وروڼه یاست پښتانه یاست مسلمانان یاست د چمن او د بولدک اواز واورئ د چمن او د بولدک د خلکو په درد باندې ځان دردمن کړئ هر منمه هر ځای غربت دی هر ځای غریبي شته خو د چمن خلک وکړه د بولدک وله دا سم کار روزګار یې لا وله دوی سم ژوند یې ولو یو دم پر دوی باندې 2 میاشتې کېږي دروازه وتړل سوله نه در غره هغه خواته دی اوښتلی سي چې هغه خواته بیا په کوم پاکستاني ځواکونو دوی ته ځوروي دوی شناخته کارډونه ورڅري یا بلې نور مشکلات هغه خواته نه دې خواته تللی سي چې در باډر واوړي دلته د باډر پاسپورټ دی دی اخر وکړي چې دوی چاته وژاړي په چاته خپل فریاد کښېږدي څه څخه هیله کوو وروره دې خلکو سره کومک مرسته وکړئ که چېرې تاسو نسئ کولی خپل همسایه مو د سلیري یا بل وس مو پسې رسېږي وروره امانتاً زموږ اکاونټ او د ستا د یتیمانو د کونډو د یتیمانو غریبانو لپاره دی وروره پر دې باندې زموږ سره خپل څه امانت چې په وسه پرې امانتاً یې راواستوئ انشاءالله موږ به در دغه رقم بېوزله پورې رسوو ډېره مننه کور ودان